یوازې راغلی. هغه راته وویل هو ملګری راسره شته. بیا مې ترې پوښتنه وکړه آیا د لارې توخه او سامان لري؟ هغه راته بیا وویل چې هو. حضرت ابراهیم وایي چې زما اطمینان په دې خبره ونه شو، ځکه ظاهرا هیڅوک او هیڅ څیز نه ښکاره کېده چې زما په اطمینان شوی وی. نو بیا مې ترې وپوښته ملګری او سامان دې چیرته دی؟ ظاهرا خو ماته څه نه ښکاري. هغه ځواب راکړه ملګری مې الله تعالی دی او توخه مې د الله تعالی په وحدانیت اعتقاد اعتماد او یقین. له هغه سره اخلاص او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت اقرار دی. همدغه څیزونه زما لپاره بالکل کافي دي. د چا ملګری چې رب العزت وي هغه هیڅکله یوازې نشو بللی. همداسې به وي که نه؟ بیا مې ترې وپوښتل آیا په دې تور او سپېره دشت کې نه ویرېږي؟ هغه په عارفانه لهجه ځواب راکړ له الله تعالی سره محبت هر ډول وحشتونه او ویرې له منځه وړي، تر دې چې که د وحشي او داړونکو حیواناتو په منځ کې روان یم بیا هم له الله تعالی پرته له بل هیڅ چا څخه نه ویره راته نه ولیږي، ځکه دوست مې راسره دی چې هغه الله دی او هغه هم دومره طاقتور چې حد ورلره نشته. هغه ذات مې ساتونکی او رالره کافي دی. حسبي الله لا اله الا هو توکلت علیه وهو رب العرش العظیم. یعنی زما لپاره الله تعالی کافي دی، هغه ستر ذات چې له ده پرته بل هیڅ حق معبود نشته. پر همدغه ذات مې توکل کړی او هغه د عرش عظیم څښتن دی. امام سفیان ثوری رحمه الله ته د خپلې مور نصیحت دارنګه نصیحت ورته کوي. وکیع رحمه الله وایي د سفیان رحمت الله علیه مور به هغه ته ویل چې ای سفیانه همیشه د علم حاصلولو په تلاش اوسه او په دې کار کې هیڅ ډول سستی او کوتاهي مه کوه. د تحصیل او علم مصارف دې د جامو په اوبدلو او نورو کارونو درته برابروم. خو یوه خبره مې واوره، هر کله چې دې لس ټکي زده کړل یو ځل په هغه عمل وکړه چې هغه دې عملي که بیا مخته ځه که نه نو زه تا ته خپل حق نه دربخم. زوی جانه هر کله چې لس توري زده کړل نو خپل ځان ته وګوره چې آیا په خپل وقار او بردباري کې د ارتقا احساس کوي او که نه؟ اخلاق دې وده کوي که نه؟ تواضع او عاجزي درکې پیدا کیږي که نه؟ فکر دې د لوړېدو پر خوا درومي که نه؟ د خپل بادار خواته د توجه زیاتیږي که نه؟ آیا د الله تعالی له مخلوق سره دې په مینه محبت او خواخوږۍ کې ډېرښت راځي او که نه؟ که دغه احساس او نیک خویونه در پکې ظاهر نشي نو دا حقیقت ومنه چې دغه ډول علم حاصلول به له ځانه سره هیڅ راز ګټه ونه لري. پر همدغه ځای یې پرېږده، نور مخته مه ځه تر څو لومړی دې د ځان اصلاح نه وي کړی. او عظیم الشان قرآن کې راځي ومثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. هغه کسان چې د تورات حاملونکي او زده کوونکي او عالمان دي او بیرته پې عمل نه کوي، مثال داسې دی لکه چې د چا خبر لکه چې په خره باندې چې بار کې کتابونه. نو دغه علم دته کومه ګټه نه رسي. همدغه رقم کم کسان چې د قرآن عالمان دي د قرآن پوهان دي او بیرته عمل پې نه کوي، مثال همدغه شان دی لکه د تورات په مثال کې چې تیر شو. د امام سفیان ثوری رحمه الله مور څومره عقلمنده او د فکر خاونده میرمن وه. خپل زوی ته یې ویل چې همیش د علم حاصلولو په تلاش اوسه. په دې اړه چې دې څومره خرڅ او مصارف کیږي زه درته برابروم، البته شرط دا دی چې لس توري دې زده کړل نو سمدستي به یې پر ځان کې ګوري چې
چې آیا نیک اخلاق، حلم و برداشت، عاجزي او تواضع د الله تعالی او د هغه د رسول فرمانبرداري در کې پیدا شول که نه؟ که نه و پیدا شوي نو خبردار دغه راز علم نور بند که، ځکه د هغه علم هیڅ ګټه نشته چې ښه اخلاق او نیک خویونه در پکې پیدا نه کړي. د روحاني او نفسیاتي سکون د کتاب د وینا په اساس که څوک غواړي په ژوند کې رڼا پیدا شي، زړه یې له خوښیو ډک شي، سینه یې پراخه شي، نو خپله رضا دې د الله تعالی په رضا کې ولټوي. له زړه او دماغ څخه دې هغه ټول تفکرات، خیالات او اوهام وباسي چې د الله تعالی له رضا سره منافي وي. په مقابل کې دې ښه عادات او حسنه اخلاق خپل کړي چې د رب رضا پکې نغښتې وي، هغه که له حقوق الله سره اړه لري او که له حقوق العباد سره. که څوک غواړي په ژوند کې رڼایي پیدا شي، زړه یې له خوښیو ډک شي، سینه یې پراخه شي، نو خپله رضا دې د الله تعالی په رضا کې ولټوي. له زړه او دماغ څخه دې هغه ټول تفکرات، خیالات او اوهام وباسي چې د الله تعالی له رضا سره منافي وي. په مقابل کې د ښه عادات او حسنه نبوي اخلاق خپل کړي چې د رب رضا پکې نغښتې وي، هغه که له حقوق الله سره اړ لري او که له حقوق العباد سره. همدغه نسخه د الله تعالی دوستانو عملي کړي او ژوند یې له خوښیو ډک شوی دی. حضرت ابراهیم ابن ادهم رحمه الله فرمایي ما ته خپل رب یوه داسې ښکلې زندګي راکړې که چیرې ملایکو ته معلومه شي او زما د زړه د خوشحالۍ ادراک وکړی شي، نو یقین لرم له ډېره شوقه به حواس له منځه ولاړ شي او په تورو به راسره وجنګېږي. یو بل عالم شیخ الاسلام ابن تیمیه وایي پر زړه مې کله ناکله داسې حالات راځي او دومره خوشحالي محسوسوم که په جنت کې د اهل جنت په زړونو باندې راشي نو هغوی به هم دا د جنت له بهترینو شیبو څخه یوه شیبه وګڼي. کله چې زه د خپل رب او د کامل شهنشاه یعنی الله عز وجل یاد په خپل زړه کې تازه کوم نو داسې محسوس کم چې زړه به مې له ډېرې خوښیه د سینې څخه پرواز وکړي. نو قرآن کریم کې الله عز وجل ځکه فرمایي چې الا بذکر الله تطمئن القلوب، خبردار د الله په ذکر او یادښت چې واقعي یادښت او ذکر وي زړونه اطمینان او خوشحالي پیدا کوي. کله چې نوموړي امام محبس ته واچول شو نو چې جیلر دروازه ورپسې بنده کړه، نوموړي دغه آیت شریف تلاوت که فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، یعنی د هغوی په منځ کې به یو دیوال پورته کړلی شي، په هغې کې به یو دروازه وي، دننه به پکې رحمت وي او ظاهر طرف ته عذاب. شیخ الاسلام ابن تیمیه په محبس کې و چې فرمایلي دشمن به مې راسره څه وکړی شي، جنت مې په سینه کې دی، چیرته چې ځم هغه راسره ملګری وي، که مې په قتل ورسوي نو له خپل الله څخه امید لرم چې د شهادت مقام به مې نصیب کړي، او که مې له ښاره وباسي نو دا به زما لپاره سیاحت شي او قیدخانه خو زما لپاره خلوت دی، ځکه چې انسان کله ناکله خلوت ته هم اړتیا لري. ممکن زه په محبس کې هغه څه ترلاسه کم چې په ازادۍ کې مې نشوی موندلی. دا خو حق خبره ده، چا چې الله تعالی پیدا که هغه گویا هر څه ترلاسه کړل، زړه یې پاچا شو، آرام او سکون یې وموند، او چا چې د الله تعالی رضا له لاسه ورکړه هغه گویا هر څه بایلودل، زړه یې ناارامه کیږي او د ضمیر تر محکمې لاندې راځي. چا چې الله تعالی پیدا که هغه گویا هر څه ترلاسه کړه، زړه یې پاچا شو، آرام او سکون یې وموند، او چا چې د الله تعالی رضا له لاسه ورکړه
هغه گویا هر څه بیرودل زړه یې ناارامه کیږي او د ضمیر تر محکمې لاندې راځي او ژوند به ډیر تریخ وي. یو بیت کې رحمان بابا وایي چې الله در سره مل نه وي رحمانه، چې الله در سره مل نه وي رحمانه، که لښکر در سره وي یک تنهای. د مؤمن په هر حال کې ګټه ده، که خوشحالي ور باندې راشي شکر باسي او ثواب ګټي، او که تکلیف سره مخ شي صبر کوي او ثواب لاسته راوړي. د مؤمن په هر حال کې ګټه ده قدرمنو اوریدونکو، که خوشحالي ور باندې راشي شکر باسي او ثواب ګټي، او که له تکلیف سره مخ شي صبر کوي او ثواب لاسته راوړي. خو هله چې د دغه حقیقت ادراک وکاندي او که داسې نشي نو په دواړو کې تاوان دی. علامه جلال الدین سیوطي رحمه الله په خپل کتاب تاریخ الخلفاء کې لیکي یو وخت ابن سماک رحمه الله د خلیفه هارون رشید په دربار کې ناست. په همدغه وخت کې خلیفه د اوبو څښلو غوښتنه وکړه. کله چې خدمتګار اوبه راوړي نو ابن سماک رحمه الله خپل مخ د هارون رشید طرف ته واړوه او ورته ویل چې ای امیر المؤمنین، مخکې تر دې چې اوبه دې وڅښې لومړی که یوې پوښتنې ته ځواب راکړي، او پوښتنه مې دا ده که چیرې تاسو ته اوبه درنه کړل شي نو په څومره قیمت اخیستلو ته تیار یې؟ هارون رشید ځواب ورکړه په خپله نیمه پاچاهي. ابن سماک رحمه الله بیا ورڅخه وپوښتل دا راته ووایه که له بدن څخه د اوبو په وتلو کې له مشکل سره مخامخ شوي نو څه به کوي؟ یعنې چې اوبه دې مطلق بند شي، نه تشو امتیاز ته تلی شي او نه دغه اوبه بهر ایستلی شي. هارون رشید ځواب ورکړ ښایي د دغې ستونزې د لرې کولو په بدل کې خپله ټوله پاچاهي ورکړم. ابن سماک رحمه الله ویل ای امیر المؤمنین، هغه حکومت او پاچاهي چې ارزښت یې د یو غړپ اوبو او بولو برابر وي هیڅکله د دې وړ نه دی چې خاص ارزښت ورکړل شي او تا د آخرت له یاده چې تل تر تله ده لرې کړي. صاحبه په ټولو معاملاتو کې له ډېره احتیاطه کار اخله، ځکه یوه داسې ورځ په مخ کې ده چې موږ به د خپل خالق او مالک په وړاندې درېږو او د یو څیز حساب به ورکوو، او د هغه ستر ذات په وړاندې به نه د کوم څیز د پټولو کوشش کولی شو او نه به پر خپل یو عمل پښیمانېدلی شو. هارون رشید د دغو خبرو په اورېدلو تر ډېره وخته وژړل او ویې ویل هو همداسې ده، تا یقینا ډېره پر ځای او صحیح خبره وکړه. حضرت ابو حازم رحمه الله چې د خپل وخت له تکړه عالمانو څخه ګڼل کېده، یو وخت اموي خلیفه سلیمان ابن عبدالملک د خلافت ماڼۍ ته راوبله او ترې وپوښتل ای ابو حازمه، موږ ولې له مرګه ډارېږو؟ ابو حازم ځواب ورکړ دا ځکه چې د دنیا زندګي مو آباده کړې او د آخرت مو ورانه کړې ده، نو اوس له آبادۍ څخه د خرابۍ په لور روان یو، له دې کبله خو له مرګه ویره لرو. سلیمان ابن عبدالملک ورته وویل هو رښتیا دې وویل، اوس وفرمایاست باید په دې اړه څه وکړو تر څو د الله تعالی طرف ته متوجه شو. ابو حازم وویل له همدا اوسه باید نیک اعمال پیل کړو او له خپل ځان سره د هرې ورځې او هر ساعت حساب خپله وکړو، مخکې تر دې چې الله تعالی زموږ سره حساب او کتاب کوي باید مخکې له مخکې نه د ځان سره حساب و کتاب وکړو. وی حاسبو قبل ان تحاسبو، مخکې له دې نه چې تاسو سره حساب کوي باید د خپل ځان سره حساب وکړئ چې زه ښه کوم که زه بد کوم، ځکه نیک عمله کس د هغه سړي په څیر دی چې له خپل اهل و عیاله لرې تللی وي، بیا چې کله د هغوی خواته راګرځي نو ډیر خوشحاله وي. البته هغه څوک چې ژوند دی د ګناهونو په کولو او د خپلو خواهشاتو په پوره کولو کې تیر کړی دی، هغه د یو تښتېدلي او نافرمان غلام مثال لري
چې د خپل مالک حضور ته راوستل شي او له خورا سخت شرمندګۍ سره مخ وي. سلیمان ابن عبدالملک چې کله دا ځواب واورېده نو په ژړا یې پیل وکړ او ویې ویل کاشکې موږ هم د الله تعالی په وړاندې څه ارزښت او مرتبه درلودی. ابو حازم رحمه الله ویل ای خلیفه خپل ځان د الله تعالی د عدل په ترازو کې وتله تر څو معلومه شي چې له کوم مقام او مرتبې څخه برخمن. سلیمان ابن عبدالملک وپوښتل دا مرتبه او منزلت له کوم آیت څخه استنباط کیږي؟ حضرت ابو حازم رحمه الله ویل ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. بېشکه ابرار نیک خلق خامخا د جنت په نعمتونو کې دي او یقینا فجار بدکار خلق خامخا په دوزخ کې دي. د جزا په ورځ به دوی په دغه دوزخ کې ننوځي او دوی به له دغه ځایه تښتېدونکي نه وي. څه شي پوه کړې ته چې څه شی دی د جزا او انصاف ورځ؟ بیا څه شي پوه کړې چې څه شی دی د بدلې او انصاف ورځ؟ دا هغه ورځ ده، الله فرمایي دا هغه ورځ ده چې هیڅ نفس به د بل نفس څخه د یو شي د دفع کولو یا خیر رسولو څښتن نه وي. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. دا هغه ورځ ده چې هیڅ نفس به د بل نفس څخه د یو شي د دفع کولو یا خیر رسولو څښتن نه وي او په دغه ورځ به حکم خاص او خالص الله تعالی لري. سلیمان ابن عبدالملک وپوښتل صاحبه دا راته ووایه چې د الله تعالی رحمت چیرته موندلی شو؟ حضرت ابو حازم ویل د دې خبرې وضاحت خپله الله تعالی کړی دی او فرمایلي دي چې ان رحمت الله قریب من المحسنین. یقینا د الله تعالی رحمت او مهرباني ډیره نږدې د محسنانو نیکي کوونکي ته. خلیفه سلیمان ابن عبدالملک ویل ای ابو حازمه زموږ لپاره دعا وکړه. ابو حازم ویل ای پروردګاره که سلیمان ستا دوست او محبوب وي نو هغه ته د لا زیات نیکۍ کولو توفیق ور په برخه که، او که د له دښمنانو څخه وي نو له تندي څخه په نیولو یې د نیکۍ طرف ته راوړه. له دې وروسته ابو حازم ولاړ شو او هغه تحفې چې خلیفه دته په همدغه وخت کې ورکړې وې ټولې بیرته ور رد کړې او ورې کړې. یوه یې هم وانخسته او په آخر کې داسې وویل ما ته د دې هیڅ حاجت نشته، دا هغه چاته ورکه چې مستحق وي، زه له چا څه رشوت نه غواړم. قدرمنو اوریدونکو، نیک احساس د ګناهونو په خاطر له منځه ځي، ځکه ګناه حتما اثر لري. کله ناکله په دنیا او آخرت دواړو کې سزا ویني او کله ناکله په دنیا یا یوازې په آخرت کې سزا وګالي. مطلب دا چې د ګناه اثر ضرور وي، د نیک احساس ختمېدل یا متاثره کېدل هم د ګناه په خاطر وي. نیک احساس د ګناهونو په خاطر له منځه ځي، ځکه ګناه حتما اثر لري. کله ناکله په دنیا او آخرت دواړو کې سزا ویني او کله ناکله په دنیا یا یوازې په آخرت کې سزا وګالي. مطلب دا چې د ګناه اثر ضرور وي، د نیک احساس ختمېدل یا متاثره کېدل هم د ګناه په خاطر وي. امام سفیان ثوری رحمه الله وایي زما څخه یوه ګناه وشوه، د هغه په اثر 6 میاشتې راته د تهجد توفیق حاصل نشو. زه پوه شم چې دا هر څه زما د دغه ګناه په سبب دی. مطلب دا چې ګناه ضرور اثر لري، لکه چې الله تعالی فرمایي لیس بامانیکم ولا امانی اهل الكتاب من یعمل سوءا یجز به
ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا. نه دی ثواب او عذاب مرتب پر امیدونو او ارزوګانو ستاسو او نه پر امیدونو د اهل کتابو، بلکې په ښو عملونو پورې تړلی دی. هر څوک چې یو غلط کار وکړي نو جزا به ورکړل شي دته په هغه سره، او پیدا به نه کړي دغه کس د ځان لپاره له الله تعالی پرته بل هیڅ دوست او نه مددګار چې دی له عذابه خلاص کړي. ادنا اثر دا د قدرمنو اوریدونکو د ګناه کولو ادنا اثر دا دی چې له الله تعالی سره محبت کمیږي، غفلت زیاتیږي، د حق د پیژندلو وړتیا له منځه ځي، ژوندی احساس یې مړ کیږي او پر سترګو یې پردې خپریږي. د ګناه کولو ادنا اثر دا دی چې له الله تعالی سره محبت کمیږي، غفلت زیاتیږي، د حق د پیژندلو وړتیا له منځه ځي، ژوندی احساس یې مړ کیږي او پر سترګو یې پردې خپریږي. پر الله تعالی باندې ایمان راوړل د نفس تزکیه او تطهیر دی. دغه څیز د انسان غم او مایوسي لرې کوي. پر الله تعالی باندې ایمان راوړل د نفس تزکیه او تطهیر دی او پاکوالی دی. دغه څیز د انسان غم او مایوسي لرې کوي، خو شرط دا دی چې ایمان به په صداقت او اخلاص سره وي. که څوک دا یقین ولري چې الله تعالی بصیر او علیم ذات دی، په هر ځای او هر صورت کې ما ویني او حتی د زړه په اراده مې خبر دی، آیا دغه سړی به چیرې هم ګناه ته زړه ښه کړي؟ نه، هېڅکله نه. نو الله تعالی دې موږ او تاسو ته چې څه وویل شول د عمل کولو توفیق را په برخه کړي، او یقین وکړئ چې د اسلام د مقدس دین ټولې لارښوونې چې د ژوند په هره برخه کې وړاندې شوي، که عمل پرې وشي او په غور او دقت سره د زړه په غوږونو واورېدل شي، دې کې به شک نه وي چې زړونه به ډاډمن وي او د رښتوني او خوشحاله ژوند به څښتنان شو. او چې چا همدغه د رښتیني ژوند خپرونه او برنامه اورېدلې او په معلوماتو یې د یقین او باور ذهنیت برابر شوی، یقین وکړئ چې تر ډېره حده یې په اوهامو، وسوسو، تشویشونو او خفګان کې مثبت فرق راغلی او د ښه صحت او مستقیمې لارې خاوندان شوي دي. نو راځئ په ډېرې عاجزۍ او اخلاص سره الله تعالی ته د دعا لاسونه پورته کړو او د زړه له تله ووایو چې یا الله زموږ جسمي او روحي مرضونه ورک کړي او داسې امن و ارامي او خوشحالي راولئ چې د افغانستان او افغانانو دین او عقیده، حریت او استقلال خوندي او ناارام زړونه ارام او د رښتین ژوند تیرولو څښتنان شي. آمین یا رب العالمین. وصلی الله